روسیه کې د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود په مشرۍ یوه غونډه ترسره شوله. روسیه کې د طالبانو د مخالفو غونډو د افغانستان په اړه د مسکو نړیوالې ناستې اجنډا څه ده؟ د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. افغانستان انټرنیشنل ته د رسیدلو معلوماتو پر بنسټ د لیندۍ په 2مه نیټه په د طالبانو ضد مشهورې څیرې لکه احمد مسعود، امرالله صالح په مسکو کې د یو شمېر سیاسي او څیړنیزو ډلو په بلنه د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې وینا وکړې. د اجنډا له مخې چې یوه کاپي افغانستان انټرنیشنل ته رسیدلې ده، د نړیواله ناسته په افغانستان کې د تیر او اوسنۍ ترمنځ تر نامه لاندې جوړه شي. د غونډې بڼه او د وینا سرلیک تر ډیرې د فکري او څیړنیز غونډې په څیر دی. په دې غونډه کې یوازې د طالبانو ضد مشهور څیرې لکه د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود، د مقاومت جبهې نږدې غړی امرالله صالح، د افغانستان د خلکو یووالي ګوند مشر حاجي محمد محقق، د مقاومت جبهې غړی فضل احمد معنوي او د اسماعیل خان زوی محمد صادق طاهر ته بلنه ورکړل شوې چې په دې غونډه کې ویناوې وکړي. په ویناوالو کې د دوه ښځینه سیاسي او مدني فعالانو فوزیه کوفی او شکریه بارګزۍ نومونه هم لیدل کېږي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو او یا هم د ډلې ته نږدې شخصیتونه بلنه نه ده ورکړل شوې. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا خیر چارې.